خبرونو سرټکی ایران یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز وکړ. کابل او تهران د بندیانو پر تبادلې هوکړه کړې. د قوشتېپې کانال د دویم فاز کیندنې چارې 95 سلنه بشپړې شوې دي. څه باندې 3.5 زره رواني ناروغان د درملنې او ساتنې لپاره سره صلیب ته وسپارل شول. او له اوربن سربیره اسرائیل یو ځل بیا پر غزه د شدیدو بریدونو اعلان کړی. او اوس هم بشپړ خبرونه. ایران یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز وکړ. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د ایکو سازمان د 4مې سرمشریزې په څنډه کې د پاکستان له کورنیو چارو وزیر محسن نقوي سره لیدنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره چمتووالی ښودلی دی. پزشکیان ټینګار کړی چې اوس تر بل هر وخت زیات مسلمان هیوادونه اړتیا لري چې یووالی او ورورولي وساتي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي استنبول کې د افغانستان او پاکستان د پلاوي ترمنځ خبرې اترې هم مثبتې وبللې او زیاته یې کړه چې دوی د خبرو اترو له لارې د اختلافاتو سوله ییز حل غواړي. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوهم پړاو مذاکراتو د ټکني کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د سرچینو په وینا چې د بحث لانجمنه موضوع پاکستانی طالبان دي او اسلام آباد له کابله غوښتي چې پر ضد یې ځانګړي ګامونه واخلي. خو د طالبانو حکومت سرچینې وایي چې یا د ستونزه د پاکستان کورنۍ مسئله ده او باید پخپله یې حل کړي. کابل او تهران د بندیانو پر تبادلې هوکړه کړې. د ایران بهرنیو چارو وزارت مرستیال کاظم غریب آبادي ویلي چې د طالبانو حکومت سره یې له افغانستان څخه ایران ته د ایراني بندیانو د لیږد هوکړه کړې ده. هغه ویلي چې د دواړو خواو د بندیانو لیست به ډیر ژر د ایران سفارت ته وسپارل شي او ژر تر ژره به یې د لیږد زمینه برابره شي. غریب آبادي زیاته کړې هغه افغان بندیان چې د لیږد شرایط پوره کوي د ایران له زندانونو به افغانستان ته د بند د پاتې مودې د تیرولو لپاره واستول شي. که څه هم د ایران په زندانونو کې د افغان بندیانو د کره شمېر په اړه معلومات نشته، خو د 1404 کال په حمل میاشت کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي و چې تر 12,000 زیات افغان کډوال د ایران، پاکستان او ترکیې په زندانونو کې بندیان دي چې له دغې جملې یوازې نږدې 8,000 په ایران کې دي. عزیزي له قزاقستان څخه په الماتا کې د افغان محصولاتو د پلور مرکز جوړېدو غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال او د ملي اقتصاد وزیر سیریک ژومانګاري سره لیدلي دي. د خبرپاڼې له مخې دې کتنه کې د سوداګریزو اړیکو پر پراخېدو، د نفت، اوړو، غنمو او خوراکي توکو سوداګرۍ په برخه کې د همکاریو او دوه اړخیزې سوداګرۍ د زیاتوالي په اړه خبرې شوې دي. همداراز د پنبې صادراتو ته د همکاریو په لومړیتوبونو کې ځای ورکړل شوی او ټینګار شوی چې دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 3 میلیارډ ډالرو ته لوړه شي. خبرپاڼه کې همداراز راغلي چې ښاغلي عزیزي له قزاقستان غوښتي چې په الماتا کې افغان محصولاتو د پلور مرکز جوړ او په افغانستان کې پر بنسټیزو پروژو پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان او قزاقستان د یو شمېر شرکتونو ترمنځ د څه باندې 380 میلیون ډالرو په ارزښت هوکړې هم لاسلیک شوې. د افغانستان او سعودي عربستان د روغتیا وزیرانو ناسته ترسره کړې ده. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان ویلي چې د دغه وزارت وزیر مولوي نور جلال جلالي سعودي عربستان ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د پاکستان د روغتیا وزیر پښتون کې د سعودي عربستان د روغتیا له وزیر فهد عبدالرحمن سره وکتل. هغه ویلي چې د کتنه کې د ساري او غیر ساري ناروغیو پر وقایوي تدابیرو، د نشهیي توکو د کارونې د مخنیوي، د درملو کیفیت او قانوني وارداتو خوندیتوب او د سلمان بنسټ له لوري د روغتیايي جوړښتونو تقویه کولو په اړه خبرې شوې دي. همداراز مولوي نور جلال جلالي د پولیو له منځه وړلو برخه کې پر مشترکو هڅو ټینګار کړی او ویلي دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ژمن دی چې د ګډو پروګرامونو له لارې د ناروغیو مخنیوي او روغتیايي حالت ښه والي ته وده ورکړي.
د قوشتېپې کانال د دویم فاز کیندنې چارې هم بشپړېدو ته نږدې شوي دي. د دولتي شرکتونو لوی رئیس مولوي احمد جان بلال او د ملي پراختیا شرکت عمومي اجرایوي رئیس عبدالرحمن عطاش د یو تخنیکي پلاوي په ملتیا شمالي ولایتونو ته سفر کړی دی. د یاد شرکت په خبرپاڼه کې راغلي چې دغه پلاوي د قوشتېپې کانال د سربند دویم فاز او نورو مهمو برخو د لیدنې پر مهال روانې چارې له نږدې څارلي او مسؤلینو ته یې اړینې سپارښتنې کړي دي. خبرپاڼه کې همداراز راغلي چې د کانال د دویم فاز د کیندنې او ډکولو چارې شاوخوا 95 سلنه بشپړې شوي او ترڅنګ یې پر یو شمېر پلونو او د اوبو تنظیمونکو ساختمانونو هم کار روان دی. د قوشتېپې کانال چې 215 کیلومتره اوږدوالی لري د افغانستان لپاره یوه حیاتي پروژه ګڼل کیږي چې په جوړېدو سره به یې 550,000 هکتاره نوره کرنیزه ځمکه ایجاد او افغانستان به د غلجاتو په برخه کې په یوه صادروونکي هیواد بدل شي. د هیواد یو شمېر جوماتونو ته د فرشونو یا جاینمازونو ویشلو لړۍ پیل شوه. د حج اوقاف وزارت د وزیر مولوي نور محمد ثاقب د هدایت له مخې د کابل ښار په ګډون د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر جوماتونو ته د فرش ویشلو لړۍ پیل شوه. د خبرپاڼې له مخې دغه بهیر د یوې موظفې کومیټې تر څارنې لاندې ترسره کیږي چې جوماتونو ته به ټول ټال 6,881 متره مربع فرش وویشل شي. د ارشاد او جوماتونو چارو د انسجام رئیس مولوي امین ګل عادل وایي چې دا پروسه د جوماتونو د اړتیاو د پوره کولو او د لمونځ کوونکو لپاره د لا زیاتو اسانتیاو رامنځته کولو په موخه عملي کیږي. یوناما په افغانستان کې د انټرنیټ تیر 48 ساعته بندیدل زیانمن بللي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یوناما په خپل 3 میاشتني راپور کې څه موده وړاندې په افغانستان کې د انټرنیټي او مخابراتي خدمتونو د بندیدو مسایلو کتنه کړې ده. یوناما د یاد راپور چمتو کولو په موخه د 19 ښځو په ګډون له 111 کسانو سره مرکې کړي او موندلې ده چې د دغو خدمتونو 48 ساعته بندښت د خلکو په ورځني ژوند روغتیایي خدمتونو ته پر لاسرسي، رسنیو، سوداګرۍ، زده کړو، بشري غبرګون او بانکي سیستم باندې منفي اغیزه کړې ده. یوناما ټینګار کړی چې فعالیتونه او هیوادوالو ته د اساسي خدمتونو وړاندې کېدل په مخابراتي شبکو پورې اړه لري او خلک باید د مخابراتي خدمتونو له تحمیلي بندیدو سره مخ نشي. بلخوا یو شمېر هیوادوال له مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو د پراختیا غوښتنه کوي. په تیرو 2 لسیزو کې دا لومړی ځل و چې په افغانستان کې د ټول هیواد انټرنیټ د 48 ساعتونو لپاره بند شو، خو مخابراتو وزارت د نه بندیدو او نه هم د خلاصېدو په تړاو کوم غبرګون ښودلی و. څه باندې 3,500 رواني ناروغان او لیونیان د درملنې په موخه سره صلیب ته وسپارل شول. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت مسؤلین وایي چې د خپل مشر له حکم سره سمې تر اوسه 3,580 رواني ناروغان او لیونیان راټول او د درملنې او ساتنې په موخه یې 3 میاشتې ریاستونو ته سپارلي دي. د یاد وزارت وایان د دې چارې موخه د یوې سالمې ټولنې رامنځته کول او د ټولنیز رواني امنیت ټینګښت بللی دی. هغه زیاتوي هڅه کوي د هیواد ټول رواني ناروغان او لیونیان راټول او د درملنې او ساتنې لپاره 3 میاشتې ټولنې ته وسپاري، خو هممهاله یې له خلکو غوښتي چې په دې برخه کې له محتسبینو سره همکاري وکړي. شمالي کوریا اعلان وکړ چې څو کروز توغندي ازمایلي. شمالي کوریا ویلي چې څو کروز توغندي د خپلو ستراتیژیکو وسلو د وړتیا ارزونې او د هیواد د پوځي ځواک ښودلو لپاره ازمایلي دي. د شمالي کوریا رسمي خبري اجانس راپور ورکړی چې دغه توغندي د زیړ سمندر په سطحه ویشتلي او له 2 ساعتونو ډیر الوت وروسته په ټاکلو اهدافو لګېدلي دي. دا ازموینې په داسې حال کې شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سویلي کوریا ته د سفر په درشل کې دی. له اوربند سربیره اسرائیل یو ځل بیا پر غزه د شدیدو بریدونو اعلان کړی. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو حماس ډله له اوربند څخه په سرغړونه تورنه کړې او په وسته یې د بریدونو امر کړی دی. د راپورونو له مخې په دغه بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 42 فلسطینیان په مرکزي غزه کې، 11 په شمالي غزه او 18 نور په سویلي غزه کې وژل شوي دي. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس ټینګار کړی هر هغه څوک چې په اسرائیلي ځواکونو برید کوي او له تړون څخه سرغړونه کوي بیه به یې پرې کوي. حماس په دې تړاو تر دې مهاله رسما څه نه دي ویلي، خو
ترکیې دغه بریدونه له اوربند څخه ښکاره سرغړونه بللې او غندلي دي. همداراز د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي فرانسیسکا البانیز وایي چې په غزه کې اوربند معنا نه لري، خلک لا هم وژل کیږي او له لوږې او جبري بېځایه کېدو سره مخ دي. هغې له اسرایلو غوښتي چې یهودي ښارګوټي جوړول بند کړي او د اپارتاید نظام پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د مصر په شرم الشیخ ښارګوټي کې په 14 اکتوبر د اسرایل او فلسطین د سولې تړون د امریکا، ترکیې، قطر او مصر په منځګړیتوب لاسلیک شو. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.